نقیب استاد دا اوس چې پخې دا اوس له خیره سره یو نوی ماډل چرګان مې زده کړي دي پوه شوې اوس له خیره سره ما وروره دغه کومه مساله کوم نه مساله کوم بیا لکه سچ نه ده سچ پر کوم دغه کوی اور دی ور تاو دغه ور کوم به بعد لغه په کلی کې مراوړي د په کلی کې بندوم چاکلیټ غوندي به پنګار کې کوم یو 15 منټه موږ دا ټول پروسه وګورو چې سره کم ته او ان شاء الله تعالی دا پروسه خورور د تاسو په خدمت کې او تاسو ورور جنا دغه پروسه تر پای اخره پورې وګوري موږ به ورور جن درته آماده کو د چرګان دي شو دا نه راوړي چرګان خو مې نور ولس ثاني راوړي دي وروره او ولس ثاني مې راوړي دي نو ملګریم ډیر سره د خیرو کا سره د په منظر راوتلی وروره بند سردی تر غلی نو دغه د موږ د غزنی د ولایت یوازنۍ خدي تفریح جای د خدای دې وکړي دا ټول ملګري او دا ټول ولس خلک چې دلته راغلي د تفریح چې ورور جن خوند اخستی نو ټول ته ورور ښه اختر غواړو ښه منظره ورته غواړو ښه چکر ورته غواړو لیمو د وروره دا استاد زنور ډیر شیان استاد تورا چوم ته ماته الله توکل خیر سره لیمو د مقصد ورور د نه رنگ مصالې ورته جوړی کړي دي سرکه د بیا لیمو ودی غوړی دي هو دا غره د بل نیمو نه وړي بل نیمو وخړ دا چې ورته دا هغه سرکه ولا دغه د لیمو بودی دغه دغه راکه ولکه ما درته ها کومه تاسو دلته کوم دغه مستي راکه د ګرمي ها ګور پام کوه ته موږ دغه د شیانو تر څنګه را بعد نه کې دا چې دا سر د مالیار صاحب مالیار صاحب دا سر د مالګه ده ښه دغه چې دی اوس نو د خیره سره دغه مې درې رقم ځای کې جوړ کړي دي ښه تیار آماده دي دا هم دلته ورګډو دي اوس دا لکه په شکل دی وړو دي لندولو داسې شی جوړو ښه دغه بیا ځان ته خپل د سپیشل د سجی کباب دغه مساله ده پوه شوې دا انګوردانه ده او مرچ دي او البخاره پټوکای ده نو د دې به بیا خوند څونه کوي دا خو نو مالیار صاحب خیر وکړي ولې تیار شي او آماده شي بیا به ان شاء الله تعالی ورور جانه د خوند خبرې به ورسره کوو پوه شوې دغه بیا د دا لیک وړو دي د دال وړو دي دا بیا دا به ورګړې دا به د خطر ورګړو مله چرګ چې مساله نه تويږي کله زې تیاریږي بیا مساله نه جن تويږي
دغه له مصالحه ماده سو اوس به بیا څه کوې اوس بیا دغه ورکوم کاروانه دا خو ور واچول مالګه دې ور واچو ډېر نه دغه مالګه ور واچو مالګه له دغه سره ولې دې مصالحه سره مالګه وا مالګه چې نه مالیار صاحب نو بیا مالګه کله کار کوي بیا مالګه داسې تروش نه نمکین نه بیا خوند نه روان شو وښه مالیار صاحب داسې کله نمکین سي نو بیا خوندور روانه اجر کا قربان اوس نو سګشنیز نه سم په چاړه باندې میدان نه قسم د مونږ یو کار کومک په زمو کوم دا به نو ته چرګ به منځه دا تر اوسه دی ونه پرې مانځو دغه څه کړي برید دې کړی په مټ کې ټخېږي کاکا دا چې شو واخه ده شنګوري ده اخر کاکا دا ولې نه کړی دا چې شو هغه چې چرګانو غوښه د شناخته شای ته ولې خو دا دای بوک ور مرګ دې یو دا په وخت سره درې دای شي يا ولا وشي ده مشكله خدای دومره زبردست لکه به ساده دغه دا اوس غوړي ورکوو پوس بیا بیا دې مساله ورکوو دا مساله جنتونه داسې مخکې په انګار کې په دې خاطر هم کې کېښودل چې دې اوبه درلودې ښه نو په اوبو کې بیا دلته کړۍ کې بند کړو په کړۍ کې بند کړو بیا په اوبو دغه کې هغه بیا سم نه راځي دا چټي راځي پوس بیا اوس نو دا ښه وچ راځي پوس بیا عبدت وزرم بخي څنګه نه یو چرګ یو چرګ برابرومه اته پورته کوم مالیار صاحب نو تاسو کوم کنه بیان وکړو چې دا غلطه چې وبو ولري بیا سم نه راځي اوس بیا اوس چې دا اوس نو دا دی وڅوي دا کا یو څو ورو دا نه دی مساعدت سره کړی دا کا اول ميجيرو هذا كما غبى فور خوش قسمات التواس يعني كيف ما ورا مني ما
اوس هغه څنګه کړي ما پر کړي ډول غټنو دا زه ځای ساتل دا بچا اولن ته شوار غټ کې ما خو نه مله غټ ځه دا بجایي غټ جیز ودی نه دي ورا دا یو انګار به دوه سره یو رقم کړو سار وخت څنګه نو توال بیا ما یا خو مسکاره پیدا کول سم قسم د جوړواله نو دې ما پورا مخسم ورته نو زما نور وډوګان د کار کړو ماریان په پاتې د وخت کار دی ډیر وخت راځي اچانه وڅ تانا چا چیرته دا دا لیمو ور مېدا دا لیموګان دا ور مېدا پاتې و څنګه مېدا کوم ما سره ماشاءالله ماشاءالله رئيس هذا جامعتنا ركز بس دياس يمان ور مېدا يمان دلته یو غټ لیمو پاتې هغه په ورواچ هغه په ورواچ کوم یا غمره کوي غش لیمو ستنسه کاچو سپي ورا یار به بل چاته کړ دا یار و ولا یاره دغه څه په دې کې نو بوجه دا ډو یار نو